سلامونه. یوې نوې ویډیو ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې موږ لایف ټریډر د انالیسس نه نیولې تر لایف ټریډ اخیستلو پورې ډېر زیات وبښئ زما لږ ستونی خراب دی. ما دپاره مې اواز دغسې دی. نو دا چې دی زموږ ورځنۍ لیکویډیټیانې دي. دا بای سایډ ده، دا چې دی سل سایډ ده، او دا چې دی دا دې ورځنۍ چې سیده مارکیټ ویجیک شوی دی. دلته غټ کش ورکړی دلته. نو ځو څلور ساعته ته. څلور ساعته کې موږ دا بیرش فیوالي ګپ لرو چې دا بسې مارک کوو موږ بیرش اف جي. دلته چې دی موږ څلور ساعته کې بل فیوالي ګپ هم لرو دلته، خو فکر نه کوم تر دې ځای پورې به راشي ځکه الریډي ډېر تللی دی. خو دا بیخي زه نه مارک کوم. یو ساعته ته ځو. یو ساعته کې چې دی دا بولش فیوالي ګپ موږ لرو چې جوړ شوی دی دا. نو زه چې دی دا بیرش په ایسته کړمه بولش به ور واچوم ځکه دلته بیخي انورس کړی بولش فیوالي دا. نور دلته موږ فیوالي ګپ لرو دا بیرش اف جي. زه نور دېرش دقیقې ته. دېرش دقیقې کې چې دی موږ دا فیوالي ګپ بیرش لرو دا. بیرش فیوالي ګپ څو 15 دقیقې ته. خاص څه نشته دلته، همدغه فیوالي ګپ دی. 15 دقیقې ته. 15 دقیقې کې داسې خاص څه نشته دي، همدا فیوالي ګپ هر څه دي. دېرش لیکویډیټیان شي مارکیټ نشته. نو ځو 3 دقیقې ته چې خپل زونونه مارک کړو د ټریډ لپاره. دغه شروع شوی سیشن. نو زما به چې دا ځای بریک اوټ لپاره دې کې ماته بریک اوټ راکړي، زه به بای اخلم. او سیل لپاره کېدای شي مارکیټ بل جوړ کړي. دلته ګینې سیل لپاره دغه ځای دی دا یا دغه ځای. نو که سیل اخلم نو باید ماته بل مارکیټ چې دی ماته دغه جوړ کړي بیس لاندې. نو پته نه کېږي چې دا مارکیټ ماتوي یا نه. نو دې 50% زه مارک کوم. نو چې مارکیټ څه کوي زه 3 دقیقې ته لاړ شم. نو په تمه کېږي چې مارکیټ څه کوي. دلته ماته بریک اوټ راکوي یا نه. نو ویډیو به زه بنده کړم. مارکیټ ډېر زیات وبښئ. مارکیټ ښه ټریډ راولي د لاندې څنګه کتلی شئ. ګورئ دغلته ولمو چې ویډیو وانه تر دې ځای پورې راغی. دې فیوالي ګپ 50% ته راغی لکه مخکې چې مونږ هر کړی و د 30 دقیقې فیوالي ګپ دی، لکه نه د 15 دقیقې. ګورئ دلته یې ټچ ورکړو 15 دقیقې هم ډېر دا دی اوږد کلوزینګ ورکوي 20 سکنډه پاتې. زما په نظر دلته دغه ورکوي کلوز بیا راولوېده بیخي. نو دغلته بریک اوټ ورکوي. زما په نظر زه به ټریډ والم دلته ته چې څه کوي دلته.
ब्रेक आउट یې ورنه کړو د باور په دې کنډل کې نو ګورو چې بیا بل کنډل کې کلوز ورکوي یا نه زه بله دغه زما بیاس چې دی بیا رښتیا هغه دا دی چې مارکیټ ورځنی کنډل چې دی های لګولی سیده او لوی نه دی لګولی نو زما په نظر راځي لاندې لو هم لګوي نو زه به تمه کېږي چې مارکیټ دې 2 دقیقو کې څه شی کوي دلته یې لاندې کلوز ورکړو نو ما دغلته لیمټ ایښی دغلته ته وایې چې راځي ورته یا نه لاړ باندې ته وایې چې څه کوي دا ګورې د دې په سره دغلته ما لیمټ ایښی دی لا کله ټریډ رانه که مجبور یې ته په تمه شې دا بریک کړي زما لیمټ دلته فعاله شو زما سټاپ لاس چې دی په دلته دی دلته ټي پي چې ده دا اوله ټي پي چې ده دلته ده دلته اوله ټي پي چې دی دوی نو زه په تمه کېږي چې مارکیټ څه کوي ډېر خراب جګ شو خو خیر څه کوي اصلا مارکیټ زما په خوښه بیخي روان نه دی ګورې ځینې ریجکشن یې ډېر وایسته نو که دغسې پر راشي خو ښه به شي د اوله ټي پي مې ووهي نو بریک ایون ته راځم نو ګورو چې څه کوي ګورې ډېر ریجکشن یې وایسي ډیزاین نو دغه ځای کې چې بریک آوټ پکار دی دغه نو چې ګورو مارکیټ څه کوي دلته چې دی لو مو ونه لګوله 15 دقیقې نو کېدای شي لو مو ولګوي زه موبایل کې ګوتې وهم خبر نه یم چې دا د ټي پي لګېدلې ده دا زموږ ټي پي والا د نن ورځې ټریډ و امید لرم چې ډېر څه مو زده کړي وي نو ښه ورځ ولرئ او مننه د ویډیو لیدلو نه مو ویډیو حتما لایک کړئ او تھینک یو سو مچ